د الفرقان مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 25مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 78 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 50 آیت څخه اورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. دوی ته ووایه چې زه په دې وظیفه باندې له تاسې نه څه اجرت نه غواړم. زما اجرت صرف دا دی چې د چا چې زړه وغواړي هغه د خپل رب لاره غوره کړي. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. ای محمد پر هغه خدای توکل وکړه چې ژوندی دی او هیڅ کله مړ کیدونکی نه دی. د هغه له ستاینې سره د هغه پاکي بیان کړه. د خپلو بندګانو له ګناهونو څخه یوازې د همغه باخبرتوب کافي دی. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. غزات چې په شپږو ورځو کې اسمانونه او ځمکه او ټول هغه څه پیدا کړل چې د اسمانونو او ځمکې په منځ کې دي. بیا هغه د کائناتو د سلطنت پر تخت عرش باندې ځلانده شو. رحمان خدای د هغه د شان پوښتنه له کوم پوهیدونکي څخه وکړه. د الفرقان مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 25مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 78 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 60 آیت څخه اورئ. د دې آیت په اورېدو سره یوه د تلاوت سجده واجبه کیږي. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. کله چې دوی ته ویل کیږي چې رحمان خدای ته سجده وکړئ نو وایي رحمان څه وي؟ ته چې څوک وایي نو موږ به همغه ته سجده کوو. دغه بلنه د هغو کرکه برعکس لا زیاتوي، کومه ګټه نه کوي. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. ډیر مبارک دی هغه ذات چې په آسمان کې برجونه پیدا کړل او په هغه کې یو ډیوه او یو ځلانده سپوږمۍ رڼا کړه. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. هغه ذات دی چې شپه او ورځ یوه د بلې جانشینه کړه د هر هغه چا لپاره چې غواړي درس یعنی پند واخلي یا غواړي شکر ویستونکی شي. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. د رحمان خدای اصلي بندگان هغه دي چې پر ځمکه باندې په ورو او په تواضع ځي او که جاهلان مخې ته راشي نو وایي تاسې ته سلام. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هغه کسان چې د خپل پروردګار په وړاندې په سجدو او قیام شپې تیروي. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. هغه کسان چې دعاګانې کوي چې ای زموږ پروردګاره موږ د دوزخ له عذاب وساته. د هغه عذاب شدید او دایم پاتې کیدونکی دی. إنها ساءت مستقرا ومقاما. هغه خو ډیر ناکاره استوګنځی او ځای دی.
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما کسان چې کله لګښت کوي نو نه بې ځایه لګښت کوي او نه بخیلي بلکې د هغو لګښت د دغو دواړو سرحدونو په منځ کې په میانه روي ولاړ وي والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما هغه کسان چې الله نه پرته کوم بل معبود نه بلی هغه نفس په ناحقه نه وژني چې خدای حرام کړی وي او نه د زنا مرتکب کیږي خو هر څوک چې دغه کار وکړي هغه به د خپل ګناه بدله ومومي يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا د قیامت په ورځ به هغه ته مکرر عذاب ورکړل شي او په همغه کې به هغوی د تل لپاره ذلیل پراته وي إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما مګر دا چې چا له دغه ګناهونو څخه وروسته توبه ویستلی وي او ایمان راوړی وي او غوره عمل یې کړی وي د دغسې خلکو بدی به الله په نیکیو بدلې کړي او هغه ښه بخښونکی او خورا مهربان دی ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا څوک چې د توبې په ویستلو نیک عملي غوره کوي هغه نو د خدای لوري ته داسې راګرځي لکه څنګه چې د ګرځېدلو حق دی والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما او د رحمان خدای بندگان هغه دي چې د دروغ شاهدي نه وایي او که په کوم بابیزه شي باندې ورشي نو د شریفو انسانانو په څیر په شریفانه چلند ورڅخه تیریږي والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا هغو ته که د هغو د پروردګار د آیتونو په اورولو نصیحت کیږي نو هغوی پرې ځان ړوند کون نه اچوي یعنې دغه پند او نصیحت نالیدلی نه نیسي والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما کسان چې دعاګانې کوي چې ای زموږ پروردګاره موږ ته له خپلو میرمنو او اولادونو څخه د سترګو رڼا راکړه یعنې هغو ته د ایمان او نیک عمل توفیق ورکړه او موږ د پرهیزګارانو امامان کړه یعنی په تقوا او طاعت کې تر ټولو مخکې کړه أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما دغه دی هغه کسان چې د خپل صبر میوه به د دنګې ماڼۍ په بڼه کې ومومي په آداب او سلامونو سره به د هغو هرکلی کیږي هغوی به د تل لپاره هلته اوسیږي څومره ښه دی هغه استوګنځی او هغه ځای قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما ای محمد خلکو ته ووایه زما رب تاسې ته څه اړتیا لري که تاسې هغه ونه بلی اوس چې تاسې د دروغو نسبت کړی دی ډیر ژر به هغه سزا ومومئ چې ځان ژغورل به درته محال شي